د مهمو خبرونو سرټکي. د هیواد په سړو سیمو کې د 1404 نوي ښوونیز کال پیل. افغانستان کې د حادو تنفسي ناروغیو زیاتېدنه. د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایي رئیس په مشرۍ ترکمنستان ته د یو پلاوي سفر. او په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې د 48 فلسطینیانو وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. زه عمر افغان یم. د هیواد په سړو سیمو کې نن د 1404 نوي ښوونیز کال د یوې غونډې په لړ کې په رسمي ډول پیل شو. په همدې تړاو جوړو شویو مراسمو کې د پوهنې او بېلابېلو وزارتونو چارواکو، ښوونکو، زده کوونکو او ګڼو مشرانو ګډون کړی و. د پوهنې وزارت سرپرست د خپلې وینا پر مهال وویل چې افغاني ټولنه د دیني علومو ترڅنګ عصري علومو ته هم جدي اړتیا لري. هغه ټینګار وکړو چې سرپرست حکومت دواړو علومو ته ځانګړې پاملرنه لري. هغه وویل عصري علومو ته د سرپرست حکومت نه پاملرنه یوازې د افغانستان د دښمنانو تبلیغات دي. بلخوا د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د 1404 تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې وویل د ښوونځیو له نصاب هغه منځپانګه وباسي چې د دین او افغاني دود سره په ټکر کې وي. سرپرست وزیر زیاته کړې د ښوونځیو لپاره پر داسې درسي نصاب کار کوي چې د دیني علومو ترڅنګ پکې عصري علومو ته هم پام وشي. تیر حکومت کې د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله هیله څرګنده کړې چې نوی کال به د افغانانو د ژوند د ښه والي او د ښځینه‌وو او نارینه‌وو د انساني او اسلامي حقونو د تامین زمینه برابره شي. هغه د 1404 لمریز کال د پیل په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه وویل تمه لرو په راتلونکي کال کې د افغانانو د ژوند شرایط په بېلابېلو برخو کې ښه شي او د هیواد د ښځو او نارینه‌وو انساني او اسلامي حقونه تامین شي. د هیواد په سړو سیمو کې نن د 1404 تعلیمي کال د پیل زنګ ووهل شو چې د میدان وردګ ولایت په ښوونځیو کې هم د زده کړو نوی فصل پرانیستو. په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ګڼو چارواکو، دیني عالمانو، د سیمې مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو هم ګډون کړی و. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO اعلان کړی چې په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې د حادو تنفسي ناروغۍ له کبله 350 کسان مړه شوي دي. دغه سازمان دقیقه پر 9 د 2015 کال د فبرورۍ میاشتې په راپور کې زیاته کړي په دې موده کې 1,006,659 کسان پر دې ناروغۍ اخته شوي دي. د راپور له مخې دا شمیره د جنوري میاشتې په پرتله 14.8% کمښت ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ناروغۍ د کمښت لامل د هوا ګرمېدل بللی دي. د ملګرو ملتونو د پایداري ښاري پراختیا دفتر د یو اټکل له مخې ویلي چې تر 2018 کال پورې به د افغانستان 50% نفوس په ښارونو کې ژوند وکړي. یا دفتر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بیړنۍ وده پلان جوړونې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د افغانستان ډیری ښارونه د ژوند کولو لپاره تیار نه دي. دغه بنسټ وایي د خوندي ژوند چاپیریال ته لومړیتوب ورکول د ښارونو جوړولو بنسټونه دي چې له مخې ټول وکړی شي د ژوند له ښه کیفیت برخمن وي. د افغانستان د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې دغه شرکت د اجرایي رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د سولې او اعتماد په نړیواله ناسته کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته سفر کړی دی. د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې د 100 هیوادونو استازي د سیمه ییز اقتصادي ودې، اوسپنې پټلۍ، انرژۍ او ګازو د لیږد په اړه خبرې کوي. برېښنا شرکت زیاته کړې چې دغه سفر په لړ کې به هیواد ته د انرژۍ د لیږد او د انرژۍ سیسټمونو د پیاوړتیا په اړه ځانګړې خبرې اترې وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت خبر ورکړی چې له دې وروسته د ګرځنده ټلیفونونو واردونکي شرکتونه مکلف دي چې هیواد ته د موبایل سیټونو له واردولو وړاندې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې څخه د موبایلونو د تولید جوازلیک ترلاسه او په قانوني ډول خپل فعالیت ته دوام ورکړي. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد په ګډون په قطر او عمان کې د هغه 100 افغان نجونو تحصیلي بورسونه ښایي راتلونکو څو میاشتو کې وتړل شي چې د امریکا لخوا تمویلېدل.
راپور کاږي د ټرمپ ادارې تیره میاشت دغه محصلینو ته د یو برېښنالیک له لارې خبر ورکړی چې ښایي بیرته افغانستان ته ستنې کړی شي. فعالانو د کاناډا له حکومت غوښتي په دغه هیواد کې د امریکا په تمویل په زده کړو بوختو افغان نجونو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې له پاکستانه جبري ایستل به افغانان له ځورونې او بېوزلۍ سره مخ کړي. دغه سازمان ویلي پاکستاني چارواکو په افغان کډوالو ناوړه فشارونه زیات کړي ترڅو بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې میشتو بې اسنادو او د ACC کارت لرونکو افغانانو ته د روانې مارچ میاشتې تر وروستۍ نیټې وخت ورکړی و چې له دغه هیواده ووځي که نه له جبري ستنېدو سره به مخ شي. ایران لږ تر لږه 210 افغان بندیان چې دغه هیواد کې د بېلابېلو جرمونو په تورو نیول شوي وو د نیمروز د ابریشم پولې له لارې اسلامي امارت ته سپارلي دي. د نیمروز ولایت مقام په یوه خبرپاڼه کې ویلي دغه کسان به د بند مودې د تیرولو په موخه خپلو اړبنده ولایتونو ته ولېږدول شي. وړمه ورځ هم 149 افغان بندیان له ایران هیواد راړول شوي وو. رویټرز راپور ورکړی چې غزه کې تر اوربند وروسته د اسرائیلو د بریدونو په دویمه ورځ چهارشنبه لږ تر لږه 48 تنه وژل شوي دي. حماس دغه بریدونه د اوربند ګواښونکي سرغړونه بللي او پر منځګړو هیوادونو یې غږ کړی چې دغه برخه کې ګامونه پورته کړي. اسرائیل غزه کې د تیرې سې شنبې په ورځ په هوایي بریدونو کې څه باندې 400 فلسطینیان وژلي وو. بلخوا امریکا، اسپانیا، تونس او لیبیا کې د اسرائیلو پر وړاندې لاریونونه شوي دي. رویټرز راپور ورکړی چې زرګونه کسانو په دغه هیوادونو کې واټونو ته راوتلي او پر غزې د اسرائیلو تازه بریدونه غندلي دي. د امریکا په نیویارک کې بیا لاریون کوونکي د ډونالډ ټرمپ مشهورې ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او اسرائیل ترهګر دولت د اشارونه ورکول. د اسرائیلو پوځ په تیرو 2 ورځو کې نږدې 450 فلسطینیان وژلي او له 500 ډېرې ټپیان کړي دي. د ترکیې په استانبول، ازمیر او ترزبون ښارونو کې سلګونه اوسیدونکي د استانبول د ښاروال د نیول کېدو په غبرګون کې لاریون کړی دی. د ترکیې حکومت د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو چې د دغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان سرسخته سیال وو د فساد او یوې ترهګرې ډلې د تمویل په تور نیولی دی. رویټرز راپور ورکړی چې د یمن پر پلازمینه سنا د امریکا تازه بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز ته ویلي دغه بریدونو کې د صنعان هوایي ډګر ته څیرمه د الجروف سیمه په نښه شوې وه. له تیرې شنبې راهیسې پر یمن د امریکا په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او ګڼ نورو ټپیان دي. رویټرز د سپینې ماڼۍ په حواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري نن پنجشنبه د پوهنې وزارت د تړلو اجرایي فرمان لاسلیک کړي. ټرمپ او د هغه میلیاردر سلاکار ایلان ماسک هم هڅه کوي چې د USAID په څیر دولتي پروګرامونه او ادارې وتړي، خو د پوهنې وزارت تړل به د ټرمپ لومړی هڅه وي. په داسې حال کې چې یاد وزارت نشي کولی د کانګریس له تصویب پرته وتړل شي. او وروستی خبر مو د سپورت له ډګره دا چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د اسیا ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو تر پیل وړاندې سبا جمعه د ټایلند پر وړاندې دوستانه لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت 5:30 بجې د ټایلند په کوربتوب ترسره کیږي. افغان لوبډله به د اسیا ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لومړۍ لوبه کې د روانې زېږدیزې میاشتې په 25مه د میانمار پر وړاندې ډګر ته ښکته شي. دا و د هیواد سیمې نړۍ مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښې چارې.